تاسو کتلی شئ چې په منظم شکل باندې دلته خوراک لپاره ترتیبات نیول شوي دي. یودم حوزې قمندان راغی، ډزې وکړلې چې بره نه سیلاب راغی او به ډوډۍ د راوړي او دغلته موږ ته راکوي، نو یا لږ یا ډېره خو د وسې مطابق. دا ماشومان ټول هم د قمندان چې په خپله دې سانې رسېلي وو. اوس هم فکر کوم چې په خټو باندې کالي لړلي دا سیمه ډېره زیانمن شوې ده. زیانونه څنګه دي؟ څومره زیان د مالي زیانونه هېوادوالو دلته لیدلي؟ تقریبا د 450 نفرو لپاره غذا ترتیب کړې ده. غالي مالا نیم راوایستل، نیم لاړل ویې. هغه خلک چې هغه په وس او توان لري چې کومک وکړي، دغو خلکو ته باید توجه وکړي، کومک باید ورسره وشي. د بخښونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. دلته د محمد اغې په ولسوالۍ کې ولاړ یم. دا د سنگ سفید سیمه ده. څو ورځې وړاندې ډېر ویجاړونکي سیلابونه دلته راووتل. زموږ ډېره هېوادوالو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. البته ځاني تلفات دومره نه وو، خو ځینې هېوادوال په دې سیلابونو کې ټپیان شوي او مالي زیانونه ډېر زیات وو. چېرته چې زه ولاړ یم دا هغه سیمه ده چې سیلابونو ځپلې وه او د سړک نه وړاندې دغه سیمه ټوله سیلابونو ویجاړه کړې ده. هغه ورونه چې هلته اوسېدل دلته را انتقال شوي دي. شېبه وړاندې دلته د محمد اغې ولسوالۍ امنیه قمندان همداشان ورسره مل پلاوی هم دې ځای ته راغلی تر څو پورې د دغه ورونو حال او احوال راواخلي. کتلی شي فقط د دغه ورونو فقط یو څو د کور ډېر کم اسباب پاتې دي او دلته د دې غونډۍ په لمنه کې اړولي دي او دلته اوسېږي. ډېر ګرم مر دی، سرپناه نه لري، فقط یو څو مالونه دلته موجود دي او تاسې کتلی شئ په انځورونو کې. زه کوښښ کوم چې د دې سیمې له اوسېدونکو سره همداشان د امنیه قمندان سره هم خبرې اترې ولرم چې د دغه خلکو هغه اصلي انځور راوسپړو. السلام علیکم ورحمت الله. موږ ماما دغه خیمه راوړې ده امانت د بل جای خیمه ده. موږ خیمه هغه خپله خیمه دغه شکېدلې د باد دوه ریښې کړې د غوټه شکېدلې او نور هغه فکر کوم چې اوس هم امنیه قمندان راغلی و دلته. ورسره هم کتل ژمنه یې درسره وکړه واده د کومکونو؟ ژمنه یې راسره وکړله. اوله ورځ چې د سیلاب راغی مې ژمنه یې وکړله او ډېره مننه. اوس دا خیمه دا کورونه یې ټول در بدره کړي. دا کاته خیمې مو اوس بل چا امانت راوړي دي او د موږ نور دا خیمې دي دا پرتې دي دا ټوله شکېدلې دي، کار نه کوي. پوه شوې؟ اوس هم فکر کوم چې په خټو باندې کالي لړلي دي. په خټو کالي م راومیستل کالي په خیر سره. کالي مالا نیم راوایستل، نیم لاړل ویې وړه. نیم یې ویوړله. کاکا دې څه کېږي؟ ستړی مه سې کاکا ته هم. خیر دغلته هم دا کورونه و سیلاب راغی، بس خیمې لاندې کړي او خو دا خیمې هم داسې راکش کړي او څه کالي ویوړه او خیمې پاتې شو. هغه هم سړک ته راوځي. د کوم ځای کاکا ته؟ زه د جلال آباد چپلیار یم. چپلیار یې؟ دلته د قانې لپاره راغلی وي؟ دغه مې فصل د ټول ګلی ووهه، هغه مې رومیان دي، دغه مې فصل د برمه اوس هم چلان ده او د سرې اوس درک نه لګېږي چې سره ور واچو او نو خدای پوه چې یا به ومسي یا نه، خو اوس څه وکړو؟ انشاءالله خدای مهربانه دی. دلته اوس امنیه قمندان هم راغلی و در سره ودرېده. فکر کوم چې ستاسې حالت به هم کتلی. دلته د غونډۍ په دې غاړه کې تاسې اړولې د غونډۍ لمنه ده. هوا ډېره زیاته ګرمه ده. وقت هم زه چې تقریبا څو ساعته کېږي چې راغلی یم دلته ولاړ یم، وقت هم ډېره سخته ګرمي ده. زه هم خولي یم. تاسې کتلی شئ دغه غرونه هم سرو غرمو لاندې دلته ولاړ دي او فکر کوم د سرپناه لپاره هم څه نه لري. دغه یوه خیمه فکر کوم چې وړاندې نور کورونه خیمه هم نه لري. همداسې ده یوازې دغه وړه خیمه ده. دغه خیمه نه ده، د امانتي راوړي. هغه موږ چې دي شکېدلې مو چاته ورکړې په مال په ځای خورې کړې موږ ته له هغوی نه هغه خبرې خوني کنده ورته وي له غزه نه هم راوړې کلیواله هم دي او له غزه نه هم راوړم دا هم ودرول شکېدلې دوی ته ورکړې په مال یې خورې کړې. د ډوډۍ ترتیب هم څنګه و؟ ډوډۍ خو وخته فکر کوم چې یې راوړله تاسو ته الحمدلله چې دغه سیلاب چې راغلی او دا باران چې شروع شوی کور یې ودان بچی لوی خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي او به ډوډۍ د راوړي او دغلته موږ ته راکوي، نو یا لږ یا ډېره خو د وسې مطابق او بس ساعت په تېروو. هر څومره چې د چا وسه کېږي او مرسته کوي خدای دې خیر ورکړي. خدای دې خیر ورکړي، آباد دې اوسېږي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله خدای دې آباد لره. خدای تعالی دې وکړي چې دغه دې فصل توجه چې موږ ته وشي نو دا به ډېره ښه راشي انشاءالله. موږ هم ستاسې غږ
مسؤلینو ته رسو. څوک چې زموږ دغه خپرونه ګوري او دغه خپرونې له طریقه د کاکا غږ اورېدلی دا خلک اړمن دي او باید ورسره مرسته وشي ځکه د لرو ولایتو څخه راغلي مونږ خو چې ټوله هیله راغلې ده ټول هم دغه فصل ته راغلې ده او چې فصل هم ګلی ووهو نو بس نور هم د خدای ثواب وکړي نو ولاکه نور پوهېږم انشاءالله خدای مهربانه انشاءالله چې هره ستونزه به حل شي. درنو لیدونکو تاسې د دې سیمې انځور په واضح شکل باندې ولید. د دې خلکو خبرې هم تاسې واورېدلې، د امنیه قمندان خبرې هم تاسې واورېدلې. خدای تعالی دې وکړي چې نور دغسې افتونو نه زموږ هیوادوال لرې واوسېږي او خدای تعالی دې نور دغسې پیښې نه رامنځته کوي د هیواد په هر ګوټ کې چې زموږ هیوادوال دې خدای تعالی وساتي. درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې ګورئ وخت ناوخت دغه سیلاب ځپلې سیمې ته امنیتي منصوبین راځي، خو نن زه چې چېرته ولاړ یم له چا سره ولاړ یم واقعیت د دوی راتګ د دې خلکو لپاره یوه ډېره ستره ډاډګیرنه لري او د دغسې خلکو اشخاصو راتګ دلته او د خلکو سره لیدنه د دې خلکو په روح او روان باندې ډېره اغېزه پرې باستلی شي. له ما سره په څنګ کې د محمد اغې ولسوالۍ محترم امنیه قمندان ولاړ دی، مولوي صاحب محمد بهرام حذیفه. کوښښ کوم چې له مولوي صاحب سره د دوی د وروستیو اقداماتو په تړاو باندې خبرې اترې وکړم چې دوی تر اوسه پورې دلته د سیلاب ځپلو سره څومره مرستې کړي دي، د دوی راتګ څنګه و، څونه وخت کېږي چې راځي او د خلکو حال څه ډول لیدلی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مولوي صاحب ستړي مه شئ درته وایو ښه یاستئ صحت مو ښه دی؟ ډېره زیاته مننه بیا هم مولوي صاحب. الله دې ستاسې هر قدم په تله د میزان کې واچوي. دلته ستاسې راتګ او ستاسې حضور واقعیت هم د دې سیمې د خلکو لپاره یو لوی پیغام لري چې امنیتي ځواکونه همیشه له تاسې سره په څنګ کې ولاړ دي په هر حالاتو کې. د دې خلکو حالات مو مولوي صاحب څنګه ولیده؟ څوم ځل ده چې دلته راځئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو تقریبا د پنجشنبې په ورځ باندې چې کله دغه شدید باران وسو بیا په نتیجه کې ډېر قوي سیلابونه راووتل، نو موږ الحمدلله په وخت باندې په همغه ساعت باندې چې کله خبر سو چې باران ده او سیلاب ده دغو خلکو ته مو رسیدنه همدلته کړې ده. موږ نه بالجمله تقریبا دلته څو ارګانه دي ټولو ارګانو په وخت سره دلته رسیدنه وکړله. الحمدلله زموږ ملګرو زموږ مجاهدینو دومره فداکاري ایثار یې وکړو چې د سیلاب په مابین کې خلک ایثار وو، هغه د سیلاب مابین ته ځانونه ور ودانګل، فداکاري یې وکړله، خلک یې له هغه ځای نه را انتقال کړل، یو خوندي ځای ته یې رانقل کړل. ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب محترم، یو دوه ډلې خلک دلته اوسېږي، یو هغه خلک دي چې له نورو ولایتونو نه راځي دلته د دهقاني کوي او دلته په بزګرۍ باندې مصروف دي، یو هغه دي چې دلته د سیمې اوسېدونکي د کورونه لري. د دواړو حالت به تاسې کتلی، هغه ورونه چې په خیمو کې اوسېدل او دلته دهقاني کوله اوس هم دلته دغه ده چې د غذا توزیع ورته روانه ده، د دوی حالت څنګه دی؟ د دوی سره ستاسې مرستې څنګه وي؟ هغه لومړنۍ مرستې چې اړتیا ده د دې خلکو لپاره. الحمدلله زموږ ملګري چې کله دلته راورسېدل اول خو دوی ته د سر پناه دپاره ترتیب جوړ کړو، بیا په مابعد کې دوی یو خوندي ځای ته د شپې دپاره انتقال شول. هغه خلک چې هغه دلته په خیمو کې ژوند کوي او د نورو ولایتونو راغلي دي تقریبا لکه د رنګرار نه یا د لغمان نه دلته را منتقل شوي دي او دلته دوی دهقاني کوي. د هغوی خلکو دپاره د شپې ترتیب موږ بیا جوړ کړو، یو خوندي ځای ته مو انتقال کړل. د شپې دپاره بیا په رهبري شورا ولایت مقام هغوی په هدایت باندې بیا هغوی دپاره د خوراکي او د سرپناه دپاره مکمل تجهیزات وصول د خپل وس مطابق. تقریبا د شپې جمعې په شپه باندې د شپې تر 12 1 بجې پورې موږ په هغه توزیع باندې لګیا وو. ډېر په عادلانه او منصفانه توګه سره مو هغه توزیع وکړله، خلکو ته چې څومره وس و توان و هغه رسېدنه مو ورته وکړه. ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب تاسې به سیمه کتلي، دواړه اړخونه هم د دې سیلاب کتلي، تر اوسه پورې ستاسې هغه لومړنۍ څېړنې چې ستاسې همکارانو درلودلې زیانونه څنګه دي؟ څومره زیان د مالي زیانونه هېوادوالو دلته لیدلي دي او همداشان ځاني زیان خو نشته انشاءالله چې؟ نو د زیان په باره کې دلته چې کله سیلاب راغی نو موږ ابتدایي معلومات همدغه دي، تقریبا په سلګونو زراعتي جربه ځمکه همدلته تخریب شوې ده، همدارقم په سلګونو کورونه تخریب شوي دي، بعضې په کلي ډول سره بعضې په نسبي ډول سره. مالي تاوان سته خو جاني نسته. نو مشرتابونه دا درخواست کوو
چې دوی سره دا خلک ډېر فقیران او مسکینان او غریبان دي او دوی همدا رقم خارجي او داخلي مؤسسات همدا رقم هغه خلک چې هغه په وس او توان لري چې کومک وکړي دغو خلکو ته باید توجه وکړي، کومک باید ورسره وشي. مولوي صاحب یو وروستۍ پوښتنه د دې خلکو د لاسنیوي لپاره څه پلانونه له خیره سره په نظر کې لرئ؟ هغه ادارې چې مسؤل ادارې دي د هغوی څخه به مو غوښتنه څه له هغوی نه به غوښتنه دغه ده چې دې خلکو ته لکه مخکې چې ما خبره وکړه دې خلکو ته چې څومره وس او توان وي انشاءالله په نظام کې دغه توان شته چې دوی دپاره د سرپناه ترتیب هم جوړ کړي او څومره وس او توان وي چې وي څومره تاوانونه مالي چې ورته رسېدلي دي هغه که په کلي ډول سره نه په نسبي ډول سره انشاءالله کومک کولی شي موږ باندې هغه کړی ده انشاءالله کوي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. الله مو آباد لره خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو د محمد اغې ولسوالۍ امني قومندان خبرې تاسې واورېدلې. واقعیت هم دلته د دې خلکو راتګ او د دې خلکو سره درېدل او د دې خلکو د حال پوښتنه کول واقعیت هم د دې خلکو په روح او روان کې ډېر زیات تغییر راوستلی شي. یو ډول ډاډګیرنه ده چې په هر حالت کې دغه خلک له تاسې سره ولاړ دي او همیشه یې د هیوادوالو لاسنیوی کړی ده او بیا هم زموږ غوښتنه دا ده چې دوی بیا هم د دغه ورونو لاسنیوی وکړي. تاسې انځورونه ګورئ بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. همدلته په همدې منطقه کې کومه سیمه چې پنجشنبې پوره سیلاب وځپله. لکه څنګه چې ګورئ زما شاته تاسې کتلی شئ دلته د یو ورور لخوا د همدې حوزې د یو اوسېدونکي لخوا د هغه ورونو لپاره د غرمې د ډوډۍ ترتیب نیول شوی ده چې په دې سیلاب کې زیانمن شوي دي او ډېری خپل کورونه له لاسه ورکوي. ځکه تاسې په انځورونو کې وکتل چې کورونه په بشپړ ډول باندې وران شوي دي او هغه څه چې دوی لرل د اوسېدو لپاره د ناستې پاستې لپاره هغه هم له منځه تللي دي او د خوراک لپاره هغه لومړني مواد ډوډۍ هم موجوده نه وه. ډېری څاګانې هم نړېدلې دي، د اوبو ترتیب هم نشته دی چې د سیمې یو مسجد ده چې یو څه وړاندې دی د هغې ځای څخه خلک د څښلو لپاره اوبه راوړي. تاسې کتلی شئ چې په منظم شکل باندې دلته د خوراک لپاره ترتیبات نیول شوي دي. هر غذا په منظم شکل باندې دلته منظم شوی ده او دا همغه ورور دی چې دلته په همدې برخه کې د ورونو سره همکاري کوي. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم سلام ستړی مشر ورور خیر خیر. نوم چی دی؟ حمید گل. حمید گل. او حمید گل ستاسو د کلي نوم څه دی؟ وړاندې خو فکر کوم چې ټول د سنګ سفید مربوط کېږي، همداسې ده؟ شیرازي مربوط کېږي. سفید سنگ. سفید سنگ. هو سفید سنگ. سفید سنگ. د غذا لپاره مو څه آماده کړي، څه ترتیب کړي دي؟ د لپاره همدا سیلاب ځپلو لپاره هم د مرسته کړې ده چې غرمې ډوډۍ لپاره هغوی کار کوي او موږ تیاره ډوډۍ ولو هغوی وخوري. قابلي پلو ده، غوښه ده، پکې پیپسي ده، اوبه دي، ډوډۍ ده، دا هم ټول د دوی د غرمې لپاره آماده کړي دي. ډېر د اوبو خبره مو وکړله، اوبه هم هلته نه پیدا کېږي ځکه ډېرې څاګانې نړېدلې دي او په خړو اوبو باندې ډکې دي. هو همدا خبره ده. نور چا هم د سره مرسته کړې ده او که نه یوازې نه تاسې؟ دا یوازې موږ خپله شخصي مرسته کړې ده او امیر صاحب د خیر اوسېږي، امیر صاحب د یوځې چې ډېره همکاري دلته کړې ده، په وخت سره رسېدلي دي ساحې ته او خلکو سره ډېر کومک کړی ده. ډېر څومره نفرو لپاره تاسې اوس غذا ترتیب کړې ده؟ موږ تقریبا د 450 نفرو لپاره غذا ترتیب کړې ده د غرمې لپاره. د غرمې لپاره چې دا 12 بجې ټیم چې یو حرکت ور وکړو ور وړو. ښه ډېر ښه. اوس څو بجې دي؟ ترتیب برابر دی نو انشاءالله ورځئ به؟ انشاءالله ترتیب برابر دی او 15 دقیقې وخت پاتې ده. دا ټول انشاءالله همغلته ورځو، ټولو ته توضیح کوو او هملته خلک مصروف په دې کار کې ستړي دي، هغو سره به دا مرسته وکړو. تقریبا 2 ورځې کېږي چې سیلاب راغلی دی او ډېر خلک ځپل شوي دي. هغه د خوراک لپاره هم فکر کوم چې په کورونو کې څه نه لري، همداسې ده؟ یعنې بیخي هېڅ شی هم نه لري ځکه چې امیر صاحب د یوځای د خیر اوسېږي، دوی په ډېره مرسته سره، ډېره همکاري سره، خادم نومېږي، مولوي صاحب خادم نومېږي، دوی په وخت سره ورسېدل، خالي همغه ژوندي نفر سره وویستل او نور هر شی مال هغه دوی ټول پاتې شول او ټول نور چا سیلاب هم خراب مرسته کړل. کړې تر اوسه پورې که نه یوازې د نن ورځې ترتیب تاسې نیولی د نن غرمې لپاره؟ داسې خو نوره مرسته هم په دې خلکو سره سوې ده، خو دا شخصي مرسته موږ کړې ده د نن غرمې لپاره. ستا په نظر باندې نورو هیوادوالو لپاره څه کول پکار دي چې هغوی توان لري تاسې غوندې دلته کولی شي چې د هیوادوالو لاسنیوی وکړي؟ دوی باید څه وکړي؟ له هرو شتمنو خلکو نه زموږ دا هیله ده چې له دغو خلکو سره همکاري په جدي ډول وکړي، ځکه چې دوی بیخي وضعیت اقتصادي خرابه ده او دوی هر شی ټول سیلاب خراب کړي دي.
ډېره زیاته مننه له تاسې نه. خیر اوسې. خدای تعالی تاسو ته اجر درکړي چې دغه ورونو فکر له تاسې سره دی او په دې وخت کې تاسې کوښښ کوئ چې د هغوی لپاره د غذا ترتیبات ونیسئ. درنو لیدونکو هر څه منظم برابر شوي دي، له دې څخه به په موټرو کې منظم شکل ایښودل کېږي او تقریبا 15 دقیقې لاره ده له دې ځای څخه تر هغه کورونو پورې چې په سیلابونو کې په بشپړ ډول باندې نړېدلي دي. تاسې انځورونه ګورئ، بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. تاسې زما شاته انځورونه ګورئ. وقت هم دلته یو داسې حالت رامنځته شوی ده چې د بیانولو نه ده. ډېری ورونه چې وړاندې له سړک نه پورې غاړه اوسېدل، سیلاب د راتلو په وخت کې چې څو یې درلودل ټول ترې نسین وړي دي او اوس دلته د دې غونډۍ په لمنه کې پراته دي چې هېڅ هم د سیوري لپاره د سرپناه لپاره هېڅ نه لري. کتلی شئ انځورونه فقط همغه د پخلي لپاره کوم یو دیګ پاتې دی او کومه ګاز ډبه پاتې ده او کومه چایبر د چای لپاره پاتې دی، نور څه نشته دی. هوار بیابان دی، مالونه هم ډېر په سختۍ باندې دوی راویستي دي. اوس هم لکه څنګه چې ګورئ د یو ورور لخوا چې د همدې سیمې اوسېدونکی دی د خوړو مرسته وشوه او دغه ده چې اوس دوی ته کوشش کوم له دې سره خبرې اترې وکړم د همدې سیلاب په تړاو باندې چې دوی سره څه پېښ شوي او څه ډول د دوی ژوند اوس روان دی. السلام علیکم ورحمت الله. ستړی مه اوسئ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. کاکا نوم دې څه دی؟ نوم مې قاسم کاکا د دغه سیلاب قصه که راته وکړئ. تاسې کوم خوا اوسېدلی، څنګه و دا سیلاب څنګه راغی، څه ستونزو سره مخ شوی؟ مونږ خو د سړک نه غاړې دلته خیمې درلودلې چې یو دم حوجې قمندان راغی، ډزې وکړلې چې بره نه سیلاب راغی. مونږ چې منډه یې وکړله هغې هم همکاري وکړه، مونږ ته راورسېده خو بس ته ټول هر څه مونږ نه مخکې کړله. هغې هم ډېره منډه وکړه، مونږ په خپله ماشومان هم راوژغورل دې خوا ته که د غونډۍ بیخته کړله، نور سامانونه ټول مونږ نه وړي دي، سر چې کوم دغه و دا ټول مونږ نه وړي دي. کاکا تاسې خپله دلته کورونه مو که نه بل ځای نه راغلي یاستئ، څه شی هم کول دلته؟ مونږ د کونړ یو، د کونړ نه راغلي یو، دلته لږه د قانیم کلي و هغه مو اوبه وړي دي او نور صرف د غریبۍ له راغلي یو، خاص د کونړ د ولایت یو. تاسې کونړ نه هر کال راځئ دلته د دا 5م کال دی چې مونږ کال په کال راځو دلته دېره کېږو. څو کورونه یاستئ په مجموع کې؟ څو کورونه وایي، څو دانې اوبه وړي، څونه زیانمن شوي یاست؟ مونږ دلته 6 کورونه وو، 6 واړه جوبل شوي یو او 6 کوره مونږ دې ځای کې. وړاندې هم ځینې ورونه اوسېدل، فکر کوم چې هغوی هم اوس لکه تاسې غوندې په هوار بیابان باندې اوسېږي، هغوی هم همدغسې قصه وه که څنګه؟ ټول همدغسې قصه وه. دا په ټول په دې یو لمن کې مونږ پراته وو، سړک نه غاړه چې دا بره نه سیلاب راغی، ټول همدغسې په مخ کې کړه، هر یو د بل نه مخکې کړه. دلته هم باران وشو او که دلته ګلۍ وه او وړاندې څنګه هلته هم باران و؟ دلته تقریبا چې داسې ګلۍ وه د ترپالونو باندې چې ولګېده، ماشومان په ژړا شو. مونږ نه چې سر دا خیمې او هر څه ویوړه، 1-2 کمپلې وې چې په د ماشومانو مو واچول، ماشومان د خنه نه چغې والې. مونږ په خپله هم داسې شولو چې هېڅ پاتې نه شو، بس هېڅ معامله. تاسې د امنیتي منصوبین اوس هم دلته ولاړ دي، راځي هر وخت. وړاندې هم دلته امنیه قمندان هم راغلی و، د دوی مرسته څنګه وه؟ امیر د حوزې د سیمې هغه مسؤلین چې دي امنیتي چارواکي، دوی تاسو ته په وخت باندې راورسېدل که نه؟ مرسته د دوی څنګه وه؟ مونږ ته حوزې قمندان چې کوم دا په قصاد کې په ګلۍ کې په باران کې مونږ ته راورسېده، چې هغه راورسېده دا خلک ټول د سیلاب نه هغې خبر کړه مونږ باندې، خو دلته یو ګلۍ وه، باران، توپان، مونږ د ځان نه خبر هم نه وو. هغې چې ډزې وکړلې خلک خبر کړو چې تخته یې مونږ ته راورسېده. مونږ سره همکاري هم هغې ډېره وکړه قمندان صاحب او نور چې څوک راغلي دي. بیا مونږ د شپې دې ځای نه ګاډي کې بار کړو، لاندې یو مرتب و، دې مرتب ته مونږ سره خو شی نه و د سرپناهي، بیا مرتب کې مې شپه وکړله، د شپې مونږ ته ډوډۍ انتظام وکړل او بس. خدای تعالی دې وکړي چې نور هم دغسې پېښو نه او دغسې حالاتو نه خدای تعالی نور تاسې مو وساتي او ټول هېوادوال دې خدای تعالی وساتي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. دا هم فکر کوم چې ستاسې ورونه دي همداسې ده؟ ستړی مه شې کاکا. خیر کراري ده، بخیر یې؟ صحت دې ښه دی؟ کاکا نوم دې څه دی؟
عبدالغفار مې نوم دی. عبدالغفار ها. ته هم د همدې ځای اوسېدونکی دلته اوسېدلی که څنګه؟ همدلته اوسېږم خو لږ هاخواته اوسېږم. د دې بل کلي کې اوسېږم، د دې کلي کې اوسېږم په لودي څنګ کې. خو دا زما ترورزي د دې په غم رضای باندې زه د هغه ځای نه دې ورته اوس نن خارج شوم چې څه حالات دي څنګه نه دي. ستاسې خوا څنګه زیانونه څنګه؟ هلته هم ټول زیانونه دي، خو دونه زیانونه هلته نه لري لکه دلته چې لري. دا سیمه ډېره زیانمن شوې ده، ډېره یعنې دلته اوبه ډېرې راغلي. ډېرې راغلي دي. هلته هم زیانمن لري، هلته هم کورونه زیانمن شوي دي، خو لکه دا ساحه چې کومه ده دا ټوله ډېره سخته زیانمن شوې ده. تاسې هغه وخت کې سیلاب راغی، تاسې ولیدل چې دغه ستا ترورزیګان یا دغلته چې څوک اوسېږي دي په بد حالت کې دي، سیلاب پرې راغلی. تاسې ځان راورسوه که نه تاسې خپله د خپل ځان د ژغورلو؟ الحمدلله موږ په هغه ساعت کې چې خبر شو چې دا ټول دلته ګیر شوي دا زموږ ترورزیګان هم ګیر شوي دا ټول مخلوق ګیر شوی دا کله ټول ګیر شوی. نو موږ د هغه ځای نه دلته د همکارۍ راورسېدلو، دلته هم رالو. د حوزې امنیت قومندان ډېره هڅه وکړله چې دا ماشومان ټول هم د قومندان چې په خپله دې سانې رسېدلي وو، هم د سړک غاړې ته رسېدلي وو. دا د کلي والا چې څونه وو هر چا ورته منډه والې ده. خو د امنیت د حوزې قومندان چې کوم ډېره مهرباني د ټولو چارواکو نه ډېره مهرباني ډېره لاسرانه وکړله چې دا ماشومان د دې ځای نه انتقال کړل بل ځای ته مرتب ته انتقال کړل. هلته دوی شپه وکړله، همداسې اوسه پورې همدغسې په همکارۍ کې روان دي مشران ټول. خدای تعالی دې نور هم وس ورکړي ټولو هغه ورونو ته چې وسې کېږي بیا د هغوی په همدې وخت کې لاسنیوی وکړي دغه ورونو. دلته اوس څه ته اړتیا ده کاکا؟ زه چې ګورم دا شاوخوا غونډۍ ټولې په همدغه خلکو باندې پوښل شوي دي. ډېری خلک دا فکر کوم چې ډېر بېچاره خلک دي، څه نه لري، زنانه ماشومان هغه انځور خو شاید ډېری موږ ونه شو کولی چې هغه په تصویر باندې ښکاره کړو ډېری حالات. خو دغه ماشومان تاسې کتلی شئ ډېری کوچني ماشومان دي، لمر ته ناست دي، فکر کوم د سرپناه هېڅ څه نه دي، هېڅ شی نه لري. څه ته اړتیا لري؟ اوس څه باید وشي؟ لا اولنۍ اړتیا دا سرپناه د خیمو ته ډېره اړتیا لري. دوی چې کومې خیمې وي کوم ترپالون دا ټول سیلاب جګې لوېړل. د دوی د خوراک څه غنم دي دوی خپله لو کله او غریبي کلي هغه ټول سیلاب لاندې کړل، ایسته تلفات رسېدلي دي. څه چې کالي وو هغه هم داسې بیا خراب شوي دي. دا ټول د مسلمانانو کتلي دي څه شی پاتې شوي دي غاړو ته راتلي دي. دوی هر څه ته ضرورت لري، خو چې څه شی زموږ دولت صحیح او څه همکاري چې کولی شي ډېره مهرباني به یې دي. اوسه د خوراک انتظام هېڅ پروګرام نه کوي. دا ټول د قومندان صاحب هلته ویوړل د دې دپاره د خوراک انتظام پرون هغه بله شپه ټول هم د دې حوزې قومندان په لوسون باندې هر ځای نه شاکلي الله دې ورله ډېره اجرونه ورکړي. دلته خیریه بنسټونه هم شته دی په هېواد کې، خارجي موسسې هم شته دی، د مرستندوی موسسې هم شته دی، د حوادثو ادارې هم شته دی، د حوادثو سره مبارزې ادارې هم شته دی. تر اوسه پورې څوک راغلي دلته ستاسې غږ اورېدلی دی، راغلي ستاسې دغه انځور یې کتلی دی که نه؟ انشاءالله زه په خپله دلته نه وم، خو د ملګرو مې اورېدلي دي، دا د ضد او حوادثو والا هم را رسېدلي دي او د خیریه بنسټ والا هم سره صلیب د خوا نه چې کوم مؤسساتو مشر دی هغه هم را رسېدلی دی. دا ملګري ټول د حالات کتلي دي، ځان له د دې ونه د ټول کلي باندې ګرځېدلي دي. صرف هغه خواته څوک نه دي تللي نو په داسې لمبر په لمبر ځي که نه. نو ډېر د چارواکو نه ډېره مننه ده، اوسه پورې څو خبر شوي دي همدې صحنې ته ځان را رسولی ډېره دی. زیاته مننه، الله دې آباد کامیاب کړي. شي. السلام علیکم. درنو لیدونکو دا هم همغه صحنه ده، همغه ځای دی چېرته چې زموږ دغه سیلاب ځپلي ورونه راغلي او د پناه یې راوړی دی. یو هوار بیابان دی چې شی نشته دی. زما ښي اړخ ته تاسې کتلی شئ دغلته یوه غونډۍ ده او د دې غونډۍ په دې اړخ کې دا خلک دېره شوي دي دې لپاره چې لږ زره خوندي واوسېږي. خیمې موجودې نه دي، مالونه او د کوټې کورونو اسباب یوازې په بیابان مې پراته دي. زموږ ډېری خویندې هم همدغه ډول د دې غونډۍ په دې لمنه کې داسې ناستې دي څمره ته. هوا هم ډېره ګرمه ده، تاسې ته معلومه ده چې په اوس وختونو کې د هېواد هوا ډېره زیاته ګرمه شوې. زما هم هیله او غوښتنه مې له هغه ورونو څخه ده چې دوی توان لري او همیشه یې په دې سخته حالاتو کې زموږ د هېوادوالو لاسنیوی کړی. اوس هم دغه ورونه تاسې مرستو ته اړتیا لري، راشئ د دې لاسنیوی وکړي. درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې هغې چې زه مې حق حمید ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.